تمه ده په راتلونکو څو ساعتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي او د جمهوریت پالو نوماند ډونالډ ټرمپ د ډیموکراتانو د نوماند جو بایډن سره مقابله وکړي. دا چې د امریکا متحده ایالاتو ټاکنې به د افغانستان په حالاتو او اصولي پروسې څه اغېز وکړي، د چارو کارپوهانې په اړه بېلابېل نظریات لري. د چارو یو شمېر کارپوهان د امریکا د ټاکنو اغېز په افغانستان او اصولي پروسه زیات ګڼي او وایي د متحده ایالاتو تازه حکومت به د افغانستان په اړه سختې او قاطع پریکړې وکړي. دوی وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ که ژر تر ژره د افغان سولې اړوند ښه پرمختګ ونه شي، شاید د ډونالډ ټرمپ لخوا د افغان سولې پروسې څخه دوام او ملاتړ کم شي او په دې اړه خطرناکې پریکړې وکړي. د ټرمپ او جو بایډن تیر ته په کتو په ټوله کې د افغانستان په اړه دوی د پالیسۍ ترمنځ دومره ستر بدلونونه تر سترګو کیږي او دواړه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پلویان دي، خو یوازینی توپیر یې د سرتیرو د وتلو په بڼه او څرنګوالي کې دی. که چیرې ټرمپ یا بایډن ټاکنې ګټي، د سولې بهیر او خبرې به هرومرو ټکنۍ کیږي، ځکه چې بیا د امریکا دننه او همدارنګه په نړیواله کچه د امریکا راتلونکي ولسمشر ته نور مهم مسایل په مخ کې پراته دي چې باید ورته لومړیتوب ورکړي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي د بهرنیو هیوادونو په اړه د امریکا پالیسي د ځانګړې ادارې لخوا مخته وړل کیږي او ولسمشر یوازې د پالیسیو مخته وړلو لپاره د هیواد اداره کوي. د کارپوهانو په باور جو بایډن یوازې د خپلو ټاکنیزو منډو تړلو لپاره د افغانستان او افغان ملت ضد څرګندونې کوي او د ټاکنو وروسته به هم د افغانستان په اړه د امریکا پالیسي د خپلو ګټو پر اساس روانه وي. د امریکای د دکتورین جنگي نظامی سیاسي اقتصادي دا ټول دا دوی نه جوړوي، نه جو بایډن جوړوي نه ټرمپ جوړوي، هغه CIA ده، هغه پینټاګون ده، هغه نور قوتونه دي، هغه سنا ده، پارلمان ده، هغوی مشخص هلته د یهودو لابي ده، هغوی کار کوي، دوی باسې لانځه کوي، دوی به صرف مجریان وي، دوی په وسیله به اجرا کېږي، نور کارونه نور خلک کوي. د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ مشر تمیم عاصي بیا په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې ډیموکراتانو په ځانګړې توګه جو بایډن د امریکا او طالبانو ترمنځ په شوې هوکړه ځینې ملاحظات لري چې د نوموړي د بریا په صورت کې به بیا کتنه پرې کېږي. امریکا متحده ایالاتو کې د تیرو څو اونیو پر مهال د دواړو نوماندانو د بریا لپاره څو سروېګانې شوي چې ډیرو کې یې جو بایډن د ډونالډ ټرمپ په وړاندې برلاسه ښکاري، خو وروستۍ پرېکړه به نن د امریکا ولس کوي.